دا کیسه د یو ښکاري څخه پیل کیږي چې د یو زمري څخه د هغه بچی غلا کوي. ښکاري د زمري بچی په یوه کوچنۍ پنجرې کې اچوي او له ځانه سره یې په یوه الوتکه کې له دې ځایه وړي. د سمندر په منځ کې یو خوشي ټاپو و چې یو سپینګیري شخص په خپلو شخصي پیسو د هغه هیواد له دولت څخه اخیستی و. دلته موږ یو نجلۍ ګورو. اصلا هغه سړی چې دغه ټاپو یې په پیسو اخیستی و هغه د دې نجلۍ پلار و. څه وخت مخکې د دې نجلۍ پلار د زړه سکته کړې وه او مړ شوی و. اوس نو دغه ټاپو وزمه علما ته په میراث کې پاتې وه. ځکه نو دې نجلۍ هم غوښتل چې د خپل پلار څخه د پاتې ځای لیدنه وکړي او د پلار د نشتون تنده پرې ماته کړي. په ټاپو کې د علما تره د هغه په تمه و. غاړه یې ورکړه او ښه راغلاست یې ورته ووایه. هلته یو ډېر ښایسته کور و. هغې فیصله وکړه چې نن شپه به زه همدلته تېروم. د شپې په تیاره کې علما د خپل پلارجان ویډیو په موبایل کې راواړوله. هغه ډېره زیاته خفه شوه. په یوه ویډیو کې یې پلار هغې ته ویلي و چې د سنو په نامه یو لیوه څو کاله مخکې دې ټاپو ته راغلی و. پلار یې د هغه لیوه سره کلکه دوستي درلوده او دې نجلۍ ته یې هم په دې ویډیو کې وصیت کړی و چې ته هم باید له هغه لیوه سره ملګرتیا جوړه او ورسره یې وپالې. په همدې شپه هغه الوتکه چې د زمري بچی پکې و د باراني موسم له وجې په همدې ټاپو راغورځېږي. علما یې د غږ په اورېدلو ویرېږي. له خپلې خونې څخه بهر راوځي. خو دا چې ټاپو ډېر لوی و نو هیڅ یې هم ونه لیدل او بیرته خپل کور ته دننه شوه. په همدې سهار دوه ځوانان د چارلز او ایلي په نوم هغه ټاپو ته ورځي. هغوی هلته د سنو په نوم ګیدړ ګوري. د دې لپاره چې ونیسي جال ورته اچوي او هغوی سنو نیسي. خو تر څو چې چارلز او ایلي وررسېدل نو لیوه وختي هغه جال په خوله غوڅ کړی او تښتېدلی و. هغه له یو سیند څخه اوړي او هلته یې د علما سره لیده کاته کیږي. په لومړیو کې خو علما ویریږي خو وروسته یې ذهن ته د خپل پلار خبره راځي او د سنو له غاړې څخه جال خلاصوي. څو وخت وروسته علما هغه ځای ته رسیږي چې الوتکه پرې راغورځېدلې وه. د نیکه مرغه د شیر په بچي باندې هیڅ هم نه و شوي. د هغه قفس د یوې ونې په سر کې نښتی و. د زمري بچی هم له قفس څخه لاندې غورځېږي. دلته هغه د باز په ځاله کې لویږي. دا وخت باز دلته راځي او د زمري بچی له دې ځایه لاندې غورځوي. لاندې علما ورته تیاره ولاړه وه. د زمري بچی سیده د علما په غیږ کې راغورځېږي. هغه د زمري بچی له ځانه سره خپل کور ته راولي. دلته نو سنو هم د خپل کوچني بچي سره دې کور ته راځي. په کور کې د 3 مینهناکو حیواناتو په لیدلو سره علما بیخي زیاته خوشحاله وه. دلته یې نو تره ورته ویل چې دا خطرناک ځناور په کور کې ساتل ښه کار نه دی. ته باید دا باغوش ته وسپارې او د زمري په بچي پسې خو به د باغوش ساتونکي ضرور راځي. همداسې و هم شول او د باغوش ساتونکي ورپسې راغلل. علما د باغوش ساتونکو ته منکره شوه او ویې ویل ما کوم د زمري بچی نه دی لیدلی. هر کله چې بیرته کور ته راغله نو ویې لیدل چې سنو د خپل بچي سره سره د زمري بچي ته هم شیدې ورکولې. هغه په دې ډېره خوشحاله شوه ځکه چې اوس به سنو د دواړو بچیانو خیال ساتي. وخت تېرېده. د کوچني ګیدړ او کوچني زمري د یو بل سره کلکه مینه او دوستي پیدا شوه. علما د ګیدړ په بچي باندې جیک او د زمري په بچي باندې ډریمر نوم کېښود. د علما تره په دې ډېر ویرېده چې خدا ناخواسته دغه حیوانات یې ورېرې ته کوم زیان ونه رسوي. وخت تیر شو او دواړه حیوانات یو څه رالوی شول. له بدقسمتۍ څخه یوه ورځ علما د پیانو زده کړې ته تللې وه. دلته ټاپو ته هغه 2 ښکارکوونکي را داخل شوي وو. دوی سنو ونیوه او له ځانه سره یې ښار ته بوتله. هر کله چې علما کور ته راغله نو ویې لیدل چې جیک او ډریمر د کور نظم خراب کړی دی. دواړه کوچنیان د لوږې د لاسه ډېر خفه وو. علما په سنو پسې په ټول ټاپو کې وګرځېده خو هغه یې پیدا نه کړ. دلته نو علما هغو حیواناتو ته خوراک ورکړ. تره یې راغی او ورته یې وویل ته باید همدا اوس دغه حیوانات له دې ځایه وباسې. خو علما ورته وویل کاکا جانه دا زما د پلار وینا وه چې ته باید د سنو او حیواناتو سره ملګرتیا وکړې. زه د دې حیواناتو سره مینه د خپل پلار د یاد د تندې ختمولو لپاره کوم. تره هم ورته غاړه ورکوي او ورسره دا خبره مني. تر دې وروسته به علما دې حیواناتو ته خوراک او هر څه برابرول او پوره خیال به یې ساته. د علما له جیک او ډریمر سره ډېره زیاته مینه وه او بدل کې کوچني حیوانات په هغې باندې د خپل سر خورولو ته هم تیار وو. وخت نور هم تیر شو او اوس 2 حیوانات په رښتیني ډول رالوی شول. ترې یې له بازاره د حیواناتو لپاره غوښه راوړه خو هر کله چې حیوانات ولیدل نو هغه وویرېد
او بیا یې هم الما ته وویل د دوی ترڅنګ اوسېدل له خطر څخه خالی نه دي، مګر الما په هیڅ صورت کې هم د هغوی د پرېښودلو لپاره تیاره نه وه. یو ورځ یوه مور او لور دې ټاپو ته په کښتۍ کې راځي. د هغوی په لیدلو سره جیک د هغوی په لوري ورځي. دلته نو الما په جیک پسې د هغه د نیولو لپاره منډه وهي، مګر پښه یې په یو تیږه کې نښلي او لاندې غورځېږي. د هغې سر له یوې تیږې سره لګېږي او بې هوښه کېږي. دلته نو جیک او ډریمر د الما خوا ته راځي. له لرې ځایه یې د الما تره په دوربین کې ګوري. هغه فکر کوي چې په الما باندې حیواناتو حمله وکړه، نو ځکه یې باغ وش ته زنګ وواهه او دواړه حیوانات یې باغ وش ته وسپارل. د الما تره الما روغتون ته بوتله. دلته نو ډاکټر ورته وویل که چیرې هغه زمري او ګیدړ الما ته ګرمي نه وای برابره کړې، نو شاید هغه اوس ژوندی نه وای. او دلته دا هم روښانه شوه چې په الما باندې حیواناتو حمله نه وه کړې. د باغ وش کارکوونکي جیک تر څېړنې لاندې ونیول او پوه شول چې دا خو د سنو بچی دی. دلته الما په هوش راغله او ترې هم ورته هر څه رښتیا وویل. هر کله چې الما له روغتون څخه راووته، نو هغه سیده د حیواناتو د ساتلو دفتر ته ولاړه. هغې ته معلومات وشو چې جیک او ډریمر دواړه بېلابېلو ادارو له ځانه سره ډېر لرې وړي دي. ډریمر یې په یو سرکش باندې خرڅ کړی و چې ایلن د هغه سرکش مشر و. ډېر ژر ډریمر د زمریانو په ستوري نوم باندې مشهور شو او ډېرو زیاتو خلکو وپېژانده. یو ورځ د سرکش موټرې په یو ځای کې ودرېدې. دلته جیک هم و. هغې ولیدل چې په یو پنجره کې ډریمر دی، نو خپل ملګری یې وپېژانده. هغې هغه جال د ډریمر لپاره وشکاوه او دواړه آزاد شول. دوی دواړو تر ډیر وخت وروسته یو بل ولیدل. غاړه ورکړه او د مینې مسکا یو بل ته وکړه. دوی دواړه په ایلن پسې بیرته ځنګل ته ورځي. خو په دې ورځ نو د باغ وش ټول عسکر د الما ټاپو ته راځي. الما ډریمر او جیک په شاتنۍ لاره وباسي. جیک په سیند کې لامبلی شول، نو ځکه یې حرکت وکړ، خو ډریمر ته لامبا نه ورتله او له اوبو څخه وېرېده. هغه د ځنګل په لور روان شو. الما د هغې د پوهولو هڅه وکړه، خو هغه پوه نه شو. څه شېبه وروسته د ډزو غږونه پورته شول. الما او جیک فکر وکړ چې ډریمر یې وواژه. دوی سخت زیات خفه شول او بیرته له اوبو څخه راووتل. الما ته ژړا ورغله. له درده ډکې سلګۍ یې وکړې، خو هر کله چې لږ مخکې ولاړل، نو ناڅاپه ډریمر یې مخې ته راښکاره شو. ډریمر د پولیسو د ویرولو لپاره هلته ورغلی و. هغوی وویرېدل او ټاپو یې پرېښود. دلته نو ټولو د خوشحالۍ چیغې ووهلې. الما د خوشحالۍ اوښکې تویې کړې. دا چې جیک او ډریمر ورته بیرته راغلل، نو په دې خوشحالۍ کې یې له بازار څخه یوه پیانو واخیسته. هغې یو ښوونځی جوړ کړ او تل به یې تر هغې وروسته د پیانو په ښوونځي کې شاګردانو ته د جیک او ډریمر کیسه کوله، او تر دې وروسته دوی په مینه بیرته بیا خپل ژوند ته ادامه ورکړه. او په دې سره دا کیسه پای ته ورسېده.